اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زمون دا کشر تقریبا او باندې 10 بجې نن د خالي ورځ ده د سیند او د انګل او زمون کشتو والا دلته چې کوم دي الاسکار هغوی ونیوه راغی د پولیس چوکۍ ته تاسو ته زه نو استازو وسره دا ټول چوکۍ والا عمله زه دغه کومه ملاوم او دغه زه تپوس کوم ستاسو نوم دی زویا؟ د محمد عثمان نوم دی. کوم ځای زویا؟ د دیر میدان دی. تا د څه مسله وبچو؟ بیا خودکشي کوله دلته موجوده سردریاب چوکۍ او کشتو والا دی ونیو محمد عثمان الحمدلله دا د ټیک ټاک دی. موږ به د چوکۍ انچارج ته په حواله کوو د هغوی وارثو سره به رابطه کوي وارثه بیا راځي انشاءالله دی به ورته په حواله کوي او الحمدلله دا د الله ډېر لوی احسان دی. دا زما دپاره د فخر او د ویاړ خبره ده. د صدریاب چوکۍ یا د صدریاب پولیس د غون کې ټیکې دپاره د دې نه مخکې زین الله په خپله یو ولدارو چې هغه دې سیند ته وردنګلي یو زنانه یې بچ کړې وه. نن هغه ورځ ده چې بیا خدای پاک هماغه شانتې وکړل خو دوی سره خو هغه اختیار نشته خو به هر حال کشتو والا ونیو دا الحمدلله سړی بچ دی او د دې شیشې په سکرین په وساطه د پلار ته وایم چې کم از کم دا ستا بچی دی د پال باندې رحم وکړه. دا موجوده لږې غوندې خبرې ما تاسو سره شیر کړئ او نور پې زه خلک راخلم. دا کوم یو نیولې لکه جواد داسې چلو صاحب عزیز بس په پول روانو دی ملګرو ورته اوازونه مو کړل چې یاره سیند ته مه دانګه خو د هغې باوجود هم ودانګل یو پسې کښتۍ روانه شوه هغې را کابو نه کړه بیا ورپسې بل لانچ لاړه هغې هم را کابو نه کړه بیا ورپسې بله کښتۍ ووته هغې هم را کابو نه کړه بیا زمونږ لانچ ورپسې ورغی اخر ته ځان نه ورکړه بنین نه روان ویو او بنین هم ته زور سره ووته که نه هغې باوجود بیا ما ور ودانګل ورپسې بس همداسې مې روان ویو.